لرو دوستانو راشئ نو کابل له دې زاویه اوس وګورئ. دغه ځایانو بیا د کابل څلور واړه خواوې دومره ښکلې ښکاري چې زه یې الفاظ نه لرم. داسې یو سیمه چې په لیدو یې زړه ته سکون میلاویږي. سلام ملګرو، ستړي مه شئ، په خیر خدای دې وکړي ښه اوسئ. نن د پلازمینې یوې بلې څنډې ته مو بیا یم چې ډېره خوندوره او داسې یو سیمه چې په لیدو یې زړه ته سکون میلاویږي. نن مو داسې یوې سیمې ته بیا یم. وزیر اکبر خان ته راغلی یم او دغه مخامخ چې معلومیږي دا د وزیر اکبر خان تپه ده. نو پاس ورځو له دغه ځایه تاسې باندې د کابل ښار ننداره هم کومه، ځکه چې له دغه ځایه د کابل ښار ښکلا یو پر دوه وي او ډېر خوندور معلومیږي. نو د کابل د ښار ننداره به هم کوو او د دې ترڅنګ به د وزیر اکبر خان د دغه تپې معلومات او ښکلاوې هم در سره شریکې کړم. له تاسې مې هیله دا ده چې خپرونه نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او خپله ترې هم خوند واخلئ. لیدونکو تقریبا دغه د تپې ته رانږدې شو. تاسې به دا بیرغ په ډېرو ویډیوګانو کې لیدلی اوسي. دلته نو پلازمینې کابل کې په دغه غونډۍ دا بیرغ ډېر په لوړه څوکه او ډېر لوی بیرغ رپېږي. دا لاره لیدونکو یو څه ستړي کوونکې ده، خو زه په دې خاطر پلي راوختو، پیاده راوختو چې تاسې باندې دغه منظرې وګورم. دا ګورئ څومره چې لوړ ځئ هماغومره د کابل ښکلا، د واورین کابل ښکلا به دې تر سترګو کېږي. دا ګورئ دا زموږ او ستاسې شیرین کابل دی. داسې شیرین کابل چې په خپله غیږه کې ډېرو افغانانو ته ځای ورکړی دی. لیدونکو همداسې جګ ځو، دا چې څومره موږ بره روان یو هغومره به دغه منظرې ښکلې کېږي او د دې سیمې ښکلا به پسې لا زیاتېږي. دا ګورئ د کابل پر اسمان دغه د لمر د ښکته کېدو په حال کې دی او هر طرف ته د کابل ښکلاوي د سړي زړه ته سکون وربخي. دوستانو نور هم همدغسې لوړ ځو. هغه بیرغ ته چې کله ورسېدو له دغه ځایانو بیا د کابل څلور واړه خواوې دومره ښکلې ښکاري چې زه یې الفاظ نه لرم. خو دغه دی اوس ورځو، تاسې به یې خپله ننداره کړئ او وبه یې ګورئ. لیدونکو بالاخره دغه تپې ته راپورته شو او کوم بیرغ چې مې د لاندې څخه ښودلی و چې دغه بیرغ ته به جګېږو د هغې خوا ته به ورځو. بالاخره نو دغه دی هغه ځای ته هم راورسېدو او د دې ځایه به د کابل جان ننداره کوو. تاسې هم ډېر په تمه پاتې کېږئ تر څو د کابل جان ننداره وکړئ. خو بالاخره د انتظار شیبې پای ته رسیږي او دغه دی د کابل جان د واورین کابل ننداره به د دې ځایه کوو. نه دا کابل په واورین مشهور دی. او ملګری وایي چې واورې نشته، نو مالې کابل
که واورې نه هم وي دلې موسم داسې وي چې فکر کړي هر طرف ته به واوره وي، ځکه هوا ډېره زیاته یخه ده او کله چې تاسې اتاق کې وئ فکر کوئ چې والا اوس نو د باندې واوره ده، خو بالحال لا واوره نشته، یوازې یخني ډېره ده او ډېر زیات یخ دی دوستانو په کابل کې. دغه نو هغه بیرغ دی دوستانو، د کوم بیرغ یادونه چې مو کړې وه هغه ځای ته راورسېدو. د دغه ځای ښکلاوې خو تاسې ګورئ، ډېر ښکلی جوړ شوی دغه ځای د دغه تپې په سر باندې، او دلته نو ډېر زیات سیلانیان راځي تر څو دلته خپل وخت تیر کړي او له دې ځایه د کابل د منظرو نه هم خوندونه واخلي. ګورئ دوستانو دغه ځای د همدې بیرغ لپاره جوړ دی، څومره ښکلی جوړ دی دغه ځای. ګورئ دوستانو هغې خواته ورګرځم تر څو د کابل ننداره وکړئ. راځئ نو اوس مو د کابل په ښار سترګې خوږې کړئ. دوستانو دغه نو د کابل ښار دی، مخکې مې یاده کړې وه څومره چې له دې ځایه لوړ ځې هغومره د کابل ښایست لا خوندور کېږي. د کابل کوم ملګري چې ویډیو ګورئ نو راته ووایاست چې تاسې کابل ښار کې د کومې سیمې څخه یاست. دوستانو وګورئ کمره ورته ډېر ساعت پرېږدم تر څو د کابل د دغه منظرې څخه په صحیح معنا خوند واخلئ او سترګې مو پرې مړې شي. وګورئ دوستانو له دې به هم ښکلې منظره وي چې له دې ځایه د کابل ننداره کې. البته کله چې دغه غونډیو ته ورګرځي او دغه تپو ته ورجګېږي کابل هغه هم ورا خوندور کېږي. مخامخا هغه ګورئ افغانستان لیکل شوی په دغه تپه باندې، دغه ځای ته چې جګ شي نو بیا خو کابل لا پسې ډېر خوندور کېږي. او زما پکې بیا نه هغه مخامخ چې معلومیږي دوستانو لمر پرېواته طرف ته، نو دغه طرف ته دغه کورونه دي غره کې معلومیږي، دا ډېر خوندور کورونه دي او بیخي ډېر خوندور دي چې نږدې نه ورشي تاسې باور وکړئ چې دغه کورونو دا ښکلا دومره ډېره ده چې زه یې ویلی نه شم، بیخي ډېره ښکلا لري او ډېر خوندور کورونه دي. لیدونکو دې خوا نو یو مسجد دی همدې تپه باندې جوړ شوی دی تر څو سیلانیان راځي دلته لمونځ کوي. د یو ملګري په وینا چې د ترکیې هېواد لخوا دغه مسجد جوړ شوی، له نږدې مو ورځو ګورئ او دا بیا نو د دې تپې یوه بله څنډه ده چې دغه منظره لا ډېره خوندوره کېږي.
دوستانو ګورئ د کورنیو چارو وزیر لخوا او د ترکیې هیواد دغه موسسې دلته دغه مسجد یا جومات جوړ کړی دی، ډېر ښکلی جوړ شوی دی او هلته مو شته. دا ګورئ دوستانو، بس له یوې خوا د اسلامي امارت بیرغ، له منځ کې د ترکیه بیرغ او دغه بل فکر کوم هم د دغه موسسې بیرغ دی چې دغه مسجد یې جوړ کړی دی. دا ډول کارونه په دې دلالت کوي چې زموږ د هیواد الحمدلله د نورو هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې دي او ښې اړیکې لري. او دوستانو راشئ نو کابل له دې زاویه اوس وګورئ، خوندوره ساحه خو یې بیا دا ده. دا ګورئ دوستانو، د هغه طرف هم خوندور، ما مخکې هم ویل څومره چې پسې ګرځي هغومره به د کابل ښار ښکلا ډېرېږي او تاسې به د داسې یوې ښکلا سره مخامخ کیږئ چې زړه ته پې سکون او سترګې مو پې مړې شي. داسې ښکلا د کابل ښار ماشاءالله. دا نو تقریبا د 8 میلیونه افغانانو ښار دی. دغه کوچني ښار په خپله غیږه کې 8 میلیونه افغانان ځای کړي دي. دوستانو څومره چې زه دا کمره د همدغه منظرو خواته نیسم هغومره ډېره خوندوره کیږي او لا پسې خوند را پرېږدي. خو بهرحال دغه خپرونه به په همدې ځای پای ته ورسوم. په ټوله کې خوندوره به په دې وي چې د دغه منظرو نه هم پکې خوند واخیستو. داسې منظرې چې د کابل مینه به مو پې ماته شوي وي، ځکه زموږ لیدونکي ډېری مسافر دي نو ډېر وخت به کېږي چې کابل به یې نه وي لیدلی. نن دغه دی د کونړ ټي وي پر سکرین تاسې د کابل جان ننداره وکړله. تر بیا ښې چارې دوستانو، انشاءالله زما کوښښ به دا وي چې د کابل دغه ډول خوندورې منظرې او داسې ځایونه د کمرې مخ ته راوړم چې ستاسې پې مینه ماته شي او هغه د وطن مینه مو پې خړوبه شي دوستانو.